ولیکا څومره لیکې ولیکا وپرېږدې د ما ستاسو نه قلم نن زه پېژنم زه مو پېژنم ډېر ښه دې پېژنم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو کتونکو، ستاسو قربان نوید بهزاد یم. د خپلې خپرونې کلي ولس سره ستاسو خدمت کې حاضر یم. هیله لرم چې روغ جوړ او خوشحاله وئ. قدرمنو بیګا مې یو ویډیو وکتله د شاسوار حوالې سره چې یو کس دی هغه شاسوار ته لګیا دی، هغه ته بد ردي وایي او ورته وایي چې اخر هغه خپل اصلیت د ښکاره کو، هغه خپل پهچان د خپل ښکاره کو. نو دغه ویډیو تاسو وګورئ او دې نه پس بیا په دې باندې خبرې کوو. خپل پہچان دې وکړه کنه، خپل پہچان دې وکړه. ولیکا لیکا څومره لیکې ولیکا وپرېږدې د ما ستاسو نه قلم نن زه پېژنم زه مو پېژنم ډېر ښه دې پېژنم روپۍ ګټې نمړ انسانیت پکې نشته. کېږه مړه البچیا مقدار سړی پیدا باس پیری بس یو چا منی کنه یار چاچا څه شو گاډي چاچا راځه دې فرشه فرشه چاچا خبر کا گاډي ولا هغه 200 وخت ما 200 زیاتې وایي کډاړې بار کډاړې. جی ګرانو کتونکو، ویډیو تاسو کتله. زه خو ډېر زیات خفه شوم، زړه مې درد وکړو چې داسې قسم زمونږ په دې پښتنو کې داسې قسم بعضې وروڼه شته چې هغوی راپاسي او دغه زمونږ چې کوم هنرمندان دي هغوی که چېرته سمې لارې ته راشي نو هم دی بیا هغوی له هغه پیغور ورکوي چې ستا خپل هغه حیثیت چې دی هغه راښکاره کړو، خپل اصلیت چې کوم دی هغه دې راښکاره کړو. نو زه دغې وروڼو ته دغې خویندو ته کوم چې دوی ته بدې ردې وایي کنځل ورته کوي، زه د دې نه تپوس کوم چې دا ټول چې دا د اصله ډمان نه دي، خو لکه څه خلک چې نو هغه د شوق نه راغلي او څه چې نو هغه د اصله هم ډماني. خو که بیا هم څوک پکې صحیح لارې ته راشي، د الله لارې ته راشي، د دین خدمت شروع کړي، نو تاسو مهرباني وکړئ چې هغوی له هغه پیغور مه ورکوئ. او لکه که اوس شاسوار ته دغه سړي دغه پیغور ورکوي چې تا خپل پهچان ښکاره کو ما ته معلومي، نو زه د ده نه دا تپوس کوم چې هغه خو بیا هم ښه دی چې دومره مودې د دین خدمت وکړو او لګیا دي کوي او اوس هم لکه یو جذبه ښه ده او د دین د خدمت اراده کلکه لري او وایي چې دین په اول نمبر باندې دی او نور کارونه په وروستو باندې دي. خو بیا هم که چېرې هغه پلی بیک سنګینګ کوي او یا بل داسې کوي نو تاسو هغه په نرمۍ سره پوهولی شئ چې بهی دا کار ښه نه دی او مهرباني وکړه ته بل شان بل څه روزګار وکړه نو هغه ته بد ردې ویلو او یا هغه له پیغور ورکولو دا په زور هغه تیارو طرف ته او دغه چې کومه د فن دغه کومه دنیا رقم ته چې موږ ډېر په سپک نظر ګورو نو هغې ته دا په زوره دي که کول دي. نو زما ټولو پښتنو وروڼو خویندو ته ټولو ته دغه ریکویسټ دی، درخواست مې دی ورته چې مهرباني وکړئ دا پیغور چې دا ډېر بد دی، دغه پیغور هغه ته مه ورکوئ. که داسې هغه دغه فیلډ طرف ته نه ځي نو هم خامخا به ځي، وایي به چې یاره بس هسې په دې دنیا کې خو ما دا خلک نه پرېږدي او کم کار چې زه کوم که هغه ټیک هم وي نو ما خلک په دې کې نه پرېږدي. نو بس زما خو اصل دغه دی ډمتوب دی او سندرې ویل دي او ګډاګانې کول دي، نو بس هم دغه به کومه، دغه مې اصلیت دی، دغه مې پهچان دی، بس دغه به کومه. نو داسې مه کوئ، دا به تاسو ته زما درخواست وي. انشاءالله د نوې خپرونې سره به یو ځلې بیا ستاسو خدمت کې حاضرېږم. په لوی الله مو سپارم، چېرته چې هم اوسئ ښاد او آباد اوسئ. الله پامان.